لا وی چې تا ته تکلیف ورسیږي دا غم به د نه څوک لر کوي بې زمانه بل څوک نشي لر کولی کله کله څه وایم الله تکلیف په انسان راځي زم شکر دی خدایه چې ته چې زړه درته سپک کړو تا ته خو چغه ووکړه ته خو الله مهربان یې که مونږ خو بې کسه بې څوکی زموږ هېڅ هم نشته مونږ خو بیماري راشي قسم دې کو ته ټینګېدی شو مونږ که درد راشي مونږ نه شو ټینګېدی زمونږ غاښ چې خوږ شي مونږ نه شو ټینګېدی مونږ بچو غم ته نه شو کتی مونږ د نوسو غم ته نه شو کتی چې ماشومه نوسی چغې کړي نو مونږ له درز نارېږي چې خدای څه چل شکر دی خدایه چې ته یې پروردګاره مور ته به هم چغه ووایې درته به راونه رسي مبارکه مور پلار ته به هم چغه ووایې درته به راشي دوست ته به هم چغه ووایې درته به انکار وکړي خو چې الله ته سره د ګناه چغه ووایې نو الله انکار نه کوي درته رارسېږي خو چې الله سره خپله رشته پرې نه دی د الله او زما رشته څه ده زه د الله بنده یم هغه مې معبود دی زه د الله بنده یم هغه مې خالق دی زه د الله بنده یم او ګناهګار یم او هغه ګناه بخونکی دی زه به ګناه کومه الله ته به چغه وام ما به بخي بخونکی دی رحمان دی هغه رحیم دی زمو د الله دا رشته ده نسبي رشته زمو د الله نشته الله له بچي نشته او مهربانه ذات دی الله ډېر مهربانه ذات دی